په یوه ورځ کې پاکستان او هندوستان ته بد خبرونه. د هند دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد د وسلوالو پوځ په عمومي لوی درستیز بیپین راوت د هلیکوپټر د غورځېدو پیښه کې مړ شوی دی. په دغه پیښه کې 12 تنه نور هم مړه شوي دي. په مړو کې د لوی درستیز میرمنه هم شامل ده. چارواکي وایي د دوی هلیکوپټر نن چهارشنبه د هند په جنوبي ایالت تامل نادو کې غورځېدلې ده. په هلیکوپټر کې 14 تنه سپاره وو چې یو تن یې ژغورل شوی دی. د هند د دفاع وزیر راجنات سنګ په خپل ټویټر کې پر دغه پیښې د خواشینۍ د څرګندولو ترڅنګ لیکلي دي چې د هغه یعنې راورت ناببره مړینه زموږ د هیواد د وسلوالو پوځ لپاره نه جبرانېدونکې ضایعه ده. د تامل نادو یو چارواکي سپي امریت ویلي دي چې د ژغورنې ډله د هلیکوپټر یو کس ژغورلی او روغتون ته یې انتقال کړی دی. د دې پیښې علت لا هم معلومه نه دی او هندي چارواکي وایي چې په اړه یې پلټنې کوي. د هند دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د MI-12 هلیکوپټر د تامل نادو له هوایي ډګر څخه پرواز کړی و او یو نظامي اکاډمي ته روان و. د هند صدر اعظم او د پاکستان د پوځ لوی درستیز د هغه په مرګ خواشیني څرګنده کړې. بلخوا باجوړ کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه باجوړ کې په یو وسلوالو برید کې 2 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. راپورونه وایي چې دا پیښه باجوړ په شمالي سیمه کې په یو بازار کې رامنځته شوې ده. د سیمې اوسیدونکي رسنیو ته ویلي چې د سید ګل په نامه پولیس افسر او ورسره ساتونکی په رخصتي خپل کور ته راغلي وو. په بازار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دواړه ځای پر ځای وژل شوي. پولیسو ویلي چې تر پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي خو څه شواهد نه دي موندلي. تر اوسه پورې د برید پړه هم کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې پرون وزیرستان کې د پاکستان پوځ باندې د وسلوالو برید په پایله کې 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.